دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه نن جمعه د 1403 هجري لمریز کال د تلې یا میزان میاشتې 20 نیټه ده. زه فهیم الافغان یم. پام وکړئ د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند تیبې کلی چې شاوخوا اتیا کورنۍ پکې اوسېدلې د تېرې ادارې او اشغالګرو له امله په بشپړ ډول له منځه تللی چې د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست له لورې یې د بیا رغونې په موخه سروې ترسره کړه. د یاد کلي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې د مهاجرت شپې او ورځې تېروي او له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې کورونه یې ورته له سره ورغوي. بشپړ حال د محبوب الله سروري په راپور کې. د تیبې کلی چې د تېرې ادارې له لورې په بشپړ ډول وران شوی. اوسیدونکي وایي د 15 کلونو را په دې خوا له خپلې سیمې مهاجر شوي او په سختیو کې شپې او ورځې تېروي. دوی له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې کورونه یې له سره ورته ورغول شي. بس دا حدود تقریبا 15 یا 80 کوره په دې کلي کې اوسېده، اما د جنګ له امله ټول مهاجر شو. څوک یې خوا لاړل، څوک بلې خوا لاړل. نو که چېرته دغه د دولت لخوا دولت ته تقاضا کوو چې دا کلی چې دا ډېر بې بذاته کلی ده، نو کومک سره وشي، دا به ډېره مننه وي. هر کور کې وروره طلا، پیسې، مثلا کډه وروره، بکس، لګن، چلیمچي، کاسه، ټول شیان پاتې شو. همدغسې یو خپل سیاسر خپل سرونه مې ایستلي دي. هماغه 15-14 کاله مخکې چې تلي دا د اوس ایله ورته راغلي وروره کورونه دغسې دي. دغه شخصي دی ما خپل کور ده وروره، دستکې ما خپله لیدلي، عسکرو به ویستل، اشدارې به ویستلې، دروازې به ویستلې، دقه تناره کې به یې سوځولې. اوس نو له اسلامي امارت نه هغه په ډېره بښنه باندې هیله کوو چې موږ غم وخوري، موږ سره کومک وکړي، موږ سره دغه وکړي، دا خلک کبیر ته راځای په ځای شي، دغلته د خپل ژوند له سره شروع کړي. حتی د موږ دغه باغونه هم پایمال وو، باغو ته څوک نسو راتلی. د تیبې کلي اوسیدونکو ستونزو ته د رسېدو او کورونو د رغولو په موخه د دغه ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست له لورې سروې پیل شوې تر څو د کورونو د زیانمنېدو کچه معلومه کړي. جمهوریت په وخت کې دغه کړی د امنیتي ځواکونو لخوا راړنګ شوی ده په مکمل توګه چې دغه کلي کې شاوخوا 80 الی 15 کورونه اوسېږي چې د هر ټول کورونه په مکمل ډول باندې تخریب دي. او نن د موږ راتګ دغه کلي ته د سروې په موخه ده چې د دغه کورونو مشخص سي او د دغه کورونو سروې وکړو چې کوم په کلي او کوم په قسمي ډول باندې تخریب شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې یوازې د تیبې کلی نه دی چې وران شوی، بلکې دلته ډېری داسې سیمې او کلي شته چې د اشغالګرو له لوري په کلي او قسمي ډول زیانمن شوي دي. هلمند کې د کورنیو چارو وزارت د امر پر اساس د برمو سرونو د پټولو په برخه کې د عامه پوهاوي لړۍ پیل شوه. د هلمند ځایي مسؤلین وایي هڅه کوي چې د هرې ممکنه لارې له مخې به د 2 اونیو په دوام د برمو او ژورو څاګانو د سرونو پټولو په برخه کې د دغه ولایت خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. راپور فرید الله خیال راکوي. هلمند کې د کورنیو چارو وزارت د امر پر اساس د برمو او ژورو څاګانو د سرونو پټولو په برخه کې د عامه پوهاوي لړۍ پیل شوه. د دغه ولایت ځایي مسؤلین وایي هڅه کوي چې د 2 اونیو په دوام کې د هلمند په ټولو ولسوالیو او سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. دغه کمیټې دنده لري چې د دغه 2 اونیو په جریان کې به خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې لومړی د عامه پوهاوي مرحله ده او د 2 اونیو تر تېرېدلو وروسته بیا د جدي تعقیب او د پلټنې مرحله وي چې هغه به سیمو ته ورځي، مسؤلین به سیمې نږدې بررسي کوي. همداراز د دغه ولایت ځایي مسؤلین وایي که د 2 اونیو عامه پوهاوي له دوام وروسته د کوم اشخاص د برمو او څاګانو سرونه لوڅ پاتې وو عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. مکتوب کې یو واضح طرزالعمل هم موجود دی چې دغه طرزالعمل څو مادې دي چې په یو شمېر مادو کې دا راغلي دي چې کله چې پر یو برمې باندې کار روان وي او د کار په جریان کې یو ماشوم و برمې ته لویږي، نو په دغه وخت کې به مسؤلیت د هغه برمکار وي یا کوم څوک چې برمه وهي. ورته مهال د دغه ولایت یو شمېر ولسي وګړي خوښ دي چې دا ډول اقدام ترسره شوی او وایي په دې سره به په دغه ولایت کې برمو ته د ماشومانو لوېدنې پیښې صفر ته راښکته شي. دا خو صحیح امر دی، دا خو ډېر ښه قانوني امر دی. باید که څوک برمې لري لڅي هغه پټي کړي او که تارونه لڅي هغه هم باید پټ کړي.
چې ضرر ونه رسوي. کوم خلک دا کار کوي دا باید چې په ډېر جدي توګه سره بند شي دا کارونه، او چې هر مشر مثال دا کار کوي دا ډېر ښه کار دی. باید چې موږ ټول په دې وویاړو چې دوی دا کار وکړي، معنا دا کارونه دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې د هلمند ولایت ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم برمو ته د ماشومانو لوېدنې پیښې تر سترګو شوي دي. روان کال فراه ولایت کې 115,340 ټنه انګور تولید شوي چې د تیر کال په پرتله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. فراه کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین د حاصلاتو د ډیروالي د دوی له لوري بڼوالو ته عامه پوهاوی ورکول او پر موسم د بارانونو کېدل په ګوته کوي. نور حال زموږ د همکار نظیر احمد حیدري په راپور کې. فراه د هیواد په لویدیځه حوزه کې پروت یو کرنیز ولایت دی چې ډېر اوسیدونکي په کرهنه او مالدارۍ باندې بوخت دي او خپلې ورځنۍ چارې له همدې لارې مخ ته وړي. اوس د دې ولایت یو شمېر د انګورو بڼوال وایي سږکال حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي، خو له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بازار موندنې په برخه کې دې لا هم ورته پاملرنه زیاته کړي. یو ښه د اقتصاد جوړ کښتۍ چې دا بدیل د تاریاکو هم دی، هیڅ شی د دې په مقابل کې اقتصاد نه جوړوي. دغه تور کشمش چې دی دا ټوله بار ته ځي او جوش بار ته ځي. د دې یو منانده انګور تقریبا 500-600 افغانۍ ولیږي. زموږ ارزو دا ده چې زموږ د فراه په نامه زموږ وچه میوه تولید شي و خارج ته ولاړه شي. امسال خوبه انگور قیمت‌های هم خوبه نسبت به دیگه سالا. دیگه سالا من 70 و 80 بیشتر نبود، امسال خوبه 140 و 50 میره. سردخونه باشه دیگه، سرد مشکل خوشما سردخونه باشه دیگه. میوه خوشما خیلی میوه خوب خوشما داریم. موږ د دې کار ته ډیر خوشاله یو ځکه چې یو 5 نور ملګری هم را سره پر کار کیږي او ډیر ښه کار دی. تر تاریاکو تر دیو تر بعضې ځوانان دي په نشو اخته دي، تر هغو دغه ډېر ښه کار دی، ښه حلاله خواري ده. پر همدې مهال فراه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د بڼوالو او کروندګرو د حاصلاتو د بازار موندنې غوښتنې د اړونده مسؤلینو سره د حل په موخه شریکې کړي چې په راتلونکو کې به یې دا ستونزه هواره سي. د یاد ریاست مسؤلین زیاتوي چې د دوی له لوري کروندګرو او بڼوالو ته د عامه پوهاوی زیات پروګرامونه ترسره شوي، نو ځکه سږکال د نورو حاصلاتو ترڅنګ د انګورو په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. 1402 کال کې د انګورو د کښت ساحه 1300 هکتاره وه چې په هر هکتار کې 12 ټنه حاصلات مو درلوشتله چې مجموع حاصلات یې 1,40,100 ټنه وه. نو د سږ کال چې 1403 کال دی د انګورو د کښت ساحه 1518 هکتاره ده چې په هر هکتار کې 18 ټنه موږ تولیدات لرو او مجموعي تولیدات یې 1,15,324 ټنه وو چې له نیکه مرغه په تولیدات کې 2 سلنه زیاتوالی راځي. د یادونې وړ ده چې فراه کې د انګورو بڼوال په داسې حال کې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي چې هر کال زرګونه ټنه میوه نورو ولایتونو او بهرنیو بازارونو ته وړل کیږي چې سوداګر او بڼوالو ته هم ډیره ګټه رسیږي. د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ولایت ته د رسمي سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د ارغستان ولسوالۍ مرکز په یوه ولسي غونډه کې ګډون وکړ. نورحال په راپور کې. د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ولایت ته د رسمي سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د ارغستان ولسوالۍ مرکز په یو ولسي غونډه کې ګډون وکړ. په دې ولسي غونډه کې د کندهار د هوایي ځواک قومندان ملا محمد عیسی یاسین، د قندهار ولایت د علماو شورا غړي مولوي عبدالنافع، د ارغستان ولسوال مولوي سعید، د ټولنې د بلابلو قشرونو استازو، قومي مشرانو او مخورو شتون درلود. ملا خیر الله خیرخوا ویلي د ارغستان ولسوالۍ ولسونه هر وخت د اسلامي نظام د غښتلي کولو هڅې کړې دي او یاده سیمه د جهاد مهم مرکز پاتې شوی دی. نوموړي زیاته کړې د علماو د امارات مسؤلینو او قومي مشرانو دنده ده چې باید د اسلامي نظام مزایاوې او ګټې تر خلکو ورسوي. ښاغلي خیر الله خیرخوا همداراز د یادې سیمې پر مسؤلینو او مشرانو غږ کړی چې لاسونه سره ورکړي، یووالی رامنځته کړي او د اسلامي امارات په هره پریکړه باندې قناعت وکړي. په غونډه کې د قندهار ولایت د هوایي ځواک قومندان، د علماو شورا غړي، د سیمې یو شمېر مشرانو او شخصیتونو هم ویناوې کړي دي. دوی هیله څرګنده کړې چې د دې ډول غونډو په ترسره کولو سره به
د ولسونو ترمنځ ملي یووالی او پرمختګ ته لا ډیره وده ورکړل شي. د هلمند امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 6,000 کیلوګرامه نشه یي توکي نیولي او له منځه یې وړي دي. پر همدې مهال بیا د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي که اسلامي امارت د نشه یي توکو مخنیوی وکړي راتلونکی نسل به یې له ناوړو کارونو څخه خلاص شي. راپور نعمت الله همت راکوي. د اور دا لمبې پر هغو نشي توکو بلیږي چې د هلمند ولایت امنیه قمندانۍ اړوند د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري د تیرو 6 میاشتو په موده کې نیول سوي او نن ورځ له منځه یوړل سوه. د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي په دې نشي توکو کې ایروین، شیشه، کرسټال، ټابلیټکا ګولۍ او نور نشي توکي شامل وه. د هلمند ولایت په 10 امنیتي حوزو او 13 ولسوالیو کې شاوخوا 4,000 کیلوګرام نشه یي توکي نیولي دي چې همدا اوس دا د هلمند ولایت مقام محکمې امنیه قمندانۍ او د عامې روغتیا ریاست د استازو په حضور کې سوځول کېږي او د بینو یوړل سول. پر همدې مهال بیا د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي که اسلامي امارت د نشي توکو مخنیوی وکړي راتلونکی نسل به مو له ناوړه کارونو څخه خلاص وي. توکو سوځل د ځوانانو لپاره ډیر مهم دي ځکه چې ځوانان همیشه د دغه نشو څخه خلاصي او د ځوانانو د صحت لپاره دغه خو مثال دغه نشي توکو کار بیخي ډیر اخته و خلک خو سږ کال چې تقریبا د دریم کال د فتح راغلي دي تقریبا پر 0 ولاړ دي نشي توکي مطلق پر دنن ولایت کې هیڅ اعلان نشته داس خلاص شوی دي ګرد. ویلی سو چې هلمند کې په پراخه کچه د نشي توکو کرکیله کېده خو د اسلامي امارت په واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د نشي توکو پر کرکیلې او کارونې سخت بندیز لګېدلی چې ورسره هممهاله هلمند کې هم د نشي توکو کرکیله او کاروبار 0 ته راټیټ سوي دي. د میدان وردګو ملي تلویزیون درنو لیدونکو زموږ د دې مهال خبرونه همدومره وو چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.